حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پرې را روانې وې. وی عمره دا خولې ولې دي در باندې؟ ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس اوسګار. که عمر غوندې سړی چې ټوله ورځ به ناست و کمیس ته به یې ټاکۍ ګنډلې غوړي به وله چا راوړو ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه وي لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي. دا غوندې تړي حساب په 3 کاله کې خلاصېږي. عزیزانو چې زمونږ حساب به په څو کاله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټایم و ابو جهل راغی لاس کې کاڼي نیولي دي ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری زرا ز آسمان. که ته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو ووایه که نه زما د لاس کې څه شی دی ووایه. نو هغه ورته وایي چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه شی دی او که دا لاس کې دې څه دي دا په خپله ووایي. ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دي دا په خپله نشي ویلی ته ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره یې ورته وکړه نو د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د رسول الله په لاس د ابو جهل په لاس کې کاڼي یو او دومره یو. ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راوویشته ویلې په دې هم جادو چلو. داسې معجزات داسې معجزات. یو ښکاري دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده دا د ښکاري سره په جګړه ده ځان ته خلاصوي ښکاري بیا راټینګوي ځان ته خلاصوي بیا راټینګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پې راغی ښکاري ته یې وی دا څه چل دی؟ وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بلکل ځان وژني او ځان رانه خلاصوي. اوسۍ نه یې تپوس وکړو چې ولې دومره وکش بکش کې؟ او اوسۍ ورته ووایي چې د دې غره شاته مې یو 2 بچي دي ځان چې دې له خلاصومه چې دومره مې پرېږده چې هغې له تی ورکړم نو بیا راځم در. نو حضور علیه السلام ورته وفرمیل ښکاري ته چې دا اوسۍ داسې وایي چې بچو له تی ورکومه نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ورته وایي چې زه به په ضمانت کې کینم در سره که دا اوسۍ رانله نو تاوان دی زه درکوم خدا پرېږده. اوسۍ چې پرېښوه حضور علیه السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناست. چې کېناست اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته یې وویل چې زر ته یې وروئ د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولی. بچو ورته وویل چې زموږ ستا تی په موږ حرام دی چې څو پورې مغه د ضمانت نه نه خلاص کړی. مور یې مخکې او بچي ورپسې. مور یې چې راله ښکاري ته حضور علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچي مې وایي چې موږ د ده په ناموس قربان یو موږ هم د دې ښکاري شو. داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د 14مې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې وایه که نه ته چې پیغمبر او ته وایې چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا به یې ونه منئ؟ ویل نه دا منو. په یو ګوته یې اسمان ته اشاره وکړه په یو ګوته او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. د ټول قوم ورته کته دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علما لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نه شوه بلکې هغه 2 ټوکړې رالی
یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې او په دې ګریوان کې یو ځای شوه او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو، وی کتل. جواب یې څه و؟ جواب یې دا و چې هوی د ده جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض مې دا و چې دا څه نوې خبره نه ده. علماء حقاو په هره زمانه کې د حق خبره کړې ده او تر قیامته پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ به پرې نه پاتې کیږي. باقي خدای پوهېږي او قوم یې پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وفرمایل چې ته ولې دومره غمجن کېږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کیدای شي چې ته ځان هلاک کړې د ډېر غم نه. پرېږده. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دی چې څه وایي ته پې صبر کوه، ما ته یې پرېږده، زه پوهېږم او دوی پوهېږي. نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیه السلام ته خدای ووایي چې اذهب الی فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، د هغه سرکشي چې د هغه د حد نه واوړې، انتها ته ورسېد. او چې یو انسان راپاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دې نه لویه سرکشي خو بله څه کېدی شي. یا الله ورځم خو او بادشاه دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاجه وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجماني به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې ستا ورور دی، تا سره به دي هارون وزیره، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجماني به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کړي، که د ده حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه، تماشه کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دی او یو ورور، څوک یار او مددګار نشته. او د داسې بادشاه مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده، ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی، دنیا یې ملګری ده. دا هم زړه وکنه او دا هم جګره وه چې د بادشاه دربار ته ورځې او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي، ته خدای نه یې بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاه دربار مونږ دلې خدای راستی که بابو ته وویلې په یوازې ځان موسی علیه السلام فرعون ته ورځه او بادشاه ته وایه چې دا ته څه وایې دا غلط. هغه ورته ویلي چې ولې زه خدای یم؟ ته خدای یې؟ اول راوینیسئ، خو چې راوینیسئ قرآن کې الله وایي واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د دې فرعون دې مخې ته، چې د امسا یې د هغه دې مخې ته وغورځوله، نو د امسا د هغه د مخې ته وغورځېده، د امسا د هغه د مخې ته
یو لویه ازدحات یې جوړه شوه. څومره لویه ازدحات یې جوړه شوه، علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه. څومره یې دا خوله وازه شوې. فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا ده، لرګینه څه بلا جوړه شوه، منډې کړې. چې کور ته لاړو، علما مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرتې په دستونو تللی د یاري 400 کرت. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه مه، لاس ور واچو او چې لاس ور واچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکرو چې رانیسئ. موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه، اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی، وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه، اضرب بعصاک البحر، په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له پې ټک ورکړو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شو. 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډې شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې. په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کومه چې دا وانه لارې خلک چې دي دا به اوبو وري. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوې، نو دوی به په لار کې هم روان او یو بل ته به کتل هم. قدرت د دوی دغه نه هغه خوف هم لري که چې هغه زمانه اقوا خلک چېرته وړي. نو عرض مې دا و عزیزان چې دا معجزه وه